او چې چا د علماء سره څه ښېګړه وکړي کتاب یې ولاغوستی لاس یې ورسره میلو کړي په خندا پیشانې ورسره میلو شوي الله جل جلاله به هغه خلک هم جنت ته بولي او بعضې علما وایي چې د ستورو مړه خلک به بولي بعضې علما وایي چې الله پاک به ورته وفرمایي چې تا سره چا څه ښېګړه کړې ده زه جنت ته یې بولم دومره به خوشحالي وي الله پاک د دغه مولانا الیاس رحمت الله علیه فرمایي چې چا د علماو قدر او عزت وکړو د 7 پیړو پورې به الله جل جلاله د ده په اولاد کې علما پیدا کړي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء عزت مند الله جل جلاله لوی او کلی الله جل جلاله دا دنیا په علماء باندې آباد کړي الله جل جلاله چې چاته د خپل قرآن او د حدیث مبارک او علم ورکړي دا ډېر عزتمن خلک دي او د دې موږ هم پکار دي چې موږ تاسو له دې خلکو عزت وکړو ځکه وایي د قیامت پر ورځ باندې به الله جل جلاله د خپل شان مطابق په خپلې کرسۍ باندې تشریف فرماوي او دا علما به راشي علماو ته وایي چې تاسو له ما علم دې دپاره درکړو چې تاسو زه جنت ته بولم او زه یې تاسو جنت او چې چا د علماو سره څه ښېګړه وکړي کتاب یې ولاغوستی لاس یې ورسره میلو کړي په خندا پیشانې ورسره میلو شوي الله جل جلاله به هغه خلک هم جنت ته بولي او بعضې علما وایي چې د ستورو مړه خلک به بولي بعضې علما وایي چې الله پاک به ورته وفرمایي چې تا سره چا څه ښېګړه کړې ده زه جنت ته یې بولم دومره به خوشحالي وي الله پاک د دغه خلکو او عالم له په خپل ځای باندې لوی مقام او مرتبه ورکړي او په مخ د ځمکه چې یریدونکي خلک دي دا علما دي زموږ چې دا د الله پاک نه ډېر زیات یریدونکي خلک دي او دی په زړه کې صرف د الله عظمت وي او دی د الله جل جلاله د خپل کتاب عظیم الشان کتاب علم ورکړی د خپل ښکلي پیغمبر د ښکلو احادیثو مبارکو علم یې ورته په سینې کې اچولی نو موږ به تاسو نه هم پکار چې د هر عالم عزت وکړو ځکه رسول الله مبارک فرمایي العلماء ورثة الانبیاء دا علما چې دي دا د انبیاو وارثان دي او دی د رسول الله مبارک په مسله باندې ولاړ دي او عالم سره به چېړ نه کوي عالم چې دي د الله نه یېرېږي زموږ علما کرام فرمایي مولوي کې چې دا یا ده دا یا نسبتي ده د دې نسبت الله طرف ته کېږي چې موږ تاسو د الله پاک نه ویریږو او علماو پسې دا خبرې نه کوو علماو پسې پروپاګانډې نه کوو علماو پسې خنداګانې نه کوو په کوم دور کې مولانا الیاس رحمت الله علیه فرمایي چې چا د علماو قدر او عزت وکړو د 7 پیړو پورې به الله جل جلاله د ده په اولاد کې علما پیدا کړي چا چې په علماو پسې خنداګانې وکړي ټوکې مسخرې وکړي د ده د خاندان نه به الله جل جلاله علما ختم کړي د علماو عزت کو چا چې د علماو عزت کړي قسم په الله چې هغې د الله جل جلاله دنیا کې مع عزت ورکړي او آخرت کې به مع عزت علماو له الله خپل شان او عزت ورکړي لویه مرتبه یې ورله ورکړې دنیا کې مو عزت ورکړي او آخرت کې مو عزت ورکړي او دا عالم مر چې دی دا د عالم دپاره دی خو دا کوم عالم چې سره د ټول عالم فکر وي علماو هم پکار دي چې د خپلو ماتختو چې څومره خلک دي په کلي کې چې د هغې فکر او غم کوي د خپل کور والا غم او فکر کوي دغه شان د ټولو عالم انسانیت فکر او غم کوي الله جل جلاله علماو ته قرآن او حدیث علم ورکړی د دې په وجه باندې به موږ تاسو د ټولو علماو چې د عزت کوو قدر علما قدردان د عزتمند دي چې موږ تاسو هم عزت کوو که موږ تاسو د علماو قدر او عزت کوو نو الله جل جلاله مو تاسو د عزت راکړي او زموږ په اولاد کې به الله جل جلاله علما پیدا کړي نو چې اوسه پورې موږ تاسو نه څونه علماو پسې پروپاګانډې شوي خنداګانې شوي هغې باندې موږ تاسو الله پاک توبه استغفار وکړو عالم چې هر څنګه دی هغه عالم وي عالم ته به سپک نه ګورو هر یو عالم دا د خپل سر تاج ګڼو چې د هغه نه موږ تاسو مسلې زده کړو هغه نه موږ تاسو قرآن پاک زده کړو د هغه نه موږ تاسو احادیث مبارکه زده کړو او موږ تاسو خپل بچي هغې سره کینو هغه موږ ستاسو نکاحګانې تړي نو د هغې عزت موږ تاسو کړو د هر عالم په خپل ځای باندې عزتمند دی داسې نه ګورو چې دا عالم کمزوری دی نه کمزوري پکې نشته کمزوري هر عالم چې دی دا قدردان دی دا عزتمند دی الله د عزت ورکړي چې موږ تاسو په هر حال کې د ټولو علما کرام عزت کوو الله جل جلاله دې مو تاسو ته صحیح طریقې سره د هر عالم د قدردانۍ توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله